اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا دا اللہ بندو کنو دا اللہ بندگی کول مانا دا چی دا عبادت دا اللہ کول دا لوی شرف و عزت تے ذکا غی عزت من انسان تنصیب شے اللہ سوی دا خپل بندہ پا بارکی الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب خپل بنده باندې الله کتاب نازل کړي پیغمبر ته بنده وي دا ټول نو لوی عزت دی د پیغمبر چې الله ته بنده وانه لما قام عبد الله يدعوه او کله چې ودرېدو بنده د الله او دعوت ورکو بنده د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول نو لوی عزت دی چې الله ته بنده نو زموږ د پر لوی عزت څه دی دا اللہ بندگی کول دا ټول لوی عزت سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه الله چې خپل بندے بولو خپل بنده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصی نو عبادت یو لوی شرف او عزت ته الله دی د مرګ پورې موږ له توفیق راکړي د الله د بندګۍ د کول خو یاد کړئ دا خبره چې ایاک نعبد یا الله موږ ستا بندګي کوو په دې کې ګوره موږ آزاد نه یو آزاد معنی څه ده یعنی موږ د الله بندګي کوو الله موږ پیدا کړي دی الا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د الله د بندګۍ دپاره هو یاد کړه دا خبره چې الله موږ آزاد نه یو پرېښودي بې پیغمبر را لېږلی دی کتاب یې نازل کړی دی چې دا بندګي به تاسو بیا د دې پیغمبر نه یې زده کوئ دا نه چې خپله مرضي کوه دو خبری بندگی کی بندگی با خالص دا اللہ کے ایاک نعبد اور طریقہ دا چاہ بے کے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دو خبری